د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او په ځانګړي ډول د روغې سټې خپرونې قدرمنو مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ به یې یو ځل بیا په دا روغتیایي خپرونه کې تاسو سره یو هیله ده چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ د کرونا وایرس په هکله باندې خبرې کیږي په ټوله نړۍ کې. لومړی دا وایرس لکه څنګه چې پوهیږئ په چین کې پیدا شو او بیا همداراز افغانستان ته له بده مرغه ووایم چې د ایران له لارې راغی او هغه هیوادوال چې د ایران په قم کې اوسېدل او هغې ځینې راتلل نو یو مثبته پیښه په هرات کې ثبت شوې ده او له نیکه مرغه باید ووایم چې په ټول افغانستان کې بله کومه پیښه تر اوسه نه ده ثبت شوې الحمدلله. نو موږ راغلي یو چې د دې وایرس د هغه مخنیوي په اړه او همداراز هر اړخیزو معلوماتو په اړه د دغې برخې د مسؤل سره وغږیږو. تاسې څنګه چې ګورئ په دغه تصویر کې هم دلته دوی د عامه پوهاوي په برخه کې هم کار کوي او ډېر کار کوي. نو زه د نورو معلوماتو لپاره د دغې برخې د رئیس صاحب سره غږیږو نو هیله ده تر پایه مې تعقیب کړئ.